چې نن که د عمران سره عام کارکون دی هغه په دې 9 مۍ کې نه دی شامل د څه نه خبر هم نه دی هغه غلا هم نه ده کړې او په هغه یې بایاري کېږي په هغه نو زه دا وایم چې دغه خلک چې دی دا دې نه تنګوي ځکه چې دا هم د دې وطن او د دې علاقې بچي دي او ځوانان دي. السلام علیکم ملګرو د عوامي نشر پارټي والا مشر د عمران خان باره کې څه خبرې کړې دي پی ټی آی والا کارکونان از گرفتار کړي دي د باره کې د خبرې څه کړې دي دا ویډیو تاسو وګورئ مخکې ملګرو سره هم لازمي شریعه کوي راځي. زه دې لره کړم چې نن که د عمران سره عام کارکون دی هغه په دې 9 مۍ کې نه دی شامل د څه نه خبر هم نه دی هغه غلا هم نه ده کړې او په هغه یې بایاري کېږي نو زه دا وایم چې دغه خلک چې دی دا دې نه تنګوي ځکه چې دا هم د دې وطن او د دې علاقې بچي دي او ځوانان دي او دوکه شوي دي او که نه دي دوکه شوي خو بهرحال په دې ټیم کې ګناه په دې ټیم کې ګناه چې دی هغه د دې صوبې د عمران د هغه ملګرو چې ځان لی ولاړ پیک کېښوه اخره کې پارلمنټیرین هغه خلک چې دی د هغو سره چې حساب وکړي دې صوبې ته به پیسې هم راشي او په حقیقت کې به د کرپشن یو حساب او دا کرپشن حساب کتاب دی د دې نه نه کوي 2008 کې زه او جعفر شاه صاحب زمیندار وم او وزیر وم زما نه دې شروع دي د جعفر شاه صاحب تاسو دا خبرې واورئ د عوامي نشر پارټي والا دا مشر هغه دا خبرې کړې وې د پی ټی آی کارکونانو سره د سینې په کار چې ګرفتار کړي هغه په 9 مۍ کې به شامل هم نه خو بس هغه سیباق کې وایي ګرفتار کړي دي کوم کسان داسې ظلم نه دی په کار ځکه د پاکستان بچي دي نو ډېرې خبرې کړې دي عمران خان باره کې نو ډېرې خبرې کړې دي عوامي نشر پارټي والا نو عمران خان کارکونان سبا ټول په جیل کې دي نو عمران خان سره سبا څه کمې ده عمران خان زموږ عوام دغه لګي څه کمې ده عمران خان سره پیسې شته عزت شته نو هیڅ کمې شته عمران خان د خپل ملک دغه لګي زموږ دغه لګي دی نو عمران خان نو خپل عوام فکر کوي عمران خان هغه جیل کې دی مګر عمران خان دی په جیل کې لافروت نو دغه ټیم نو شي عمران خان نو ډیل نه کې بهر ملته نزي څومره افرت ملاو شي بهر لاړ شه بهر نزي نو خپل وطن کې دی نو هر څه کېږي عمران خان وایي زه به د خپل بهر نظم نو هر څه ما سره کېږي مرم د پاکستان کې به زه مرمه نو بهر نه ځمه نو دا زموږ د عوام دغه لګی دی محنت کوي ملک راښه کوي نو کوشش کوي کم کار چې د ملک کوشش کوي ښه سوچ کوي الله پاک د هغه لیډر راولي ځکه چې نو او ملک سوچ کوي دا سوچ کوي نه بچي کو سوچ کوي پاکستان بچي مستقبل ښه شي نو الله پاک د هغه لیډر راولي نو دا شاټ غوندې د ویډیو کتل ډېره مهرباني کوي د ویډیو فیسبوک باندې ګوره فیسبوک پیج سره فالو کوي یوټیوب باندې ګوره ټو چینل سبسکرایب کړئ والسلام.